درنو سلام وخت مو بخیر. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د ایران د کرنې له وزیر محمد علي نیکبخت سره کتلې دي. اقتصادي معاونیت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د کرنې پر میکانیزم کولو، د کوکنارو د بدیلو کښتونو، د بنسټیزو کرنیزو محصولاتو، د میوه لرونکو ونو د پراختیا او د کرنې په برخه کې پر دوه اړخیزو مرستو خبرې کړې دي. بلخو افغان صنعتکاران وایي چې له پاکستان راغلو 40,000 افغان کډوالو ته به کاري فرصتونه برابر کړي. افغان صنعتکاران او د تولیدي فابریکو مسؤلینو نن په یوه خبري ناسته کې ویلي چې له پاکستانه په جبري او زور د رایستل شوي افغان کډوالو سره به مرستې وکړي. بلخو په کابل کې د تصنیم په نوم د قرآن کریم د تجوید او دیني زده کړو ښوونیز مرکز په فعالیت پیل وکړو. د دغه ښوونیز مرکز د پرانیستو په مراسمو کې له ځوانانو وغوښتل شول چې د قرآن کریم او دیني علومو زده کړو ته پاملرنه وکړي. بلخو له تېرو 4 ساعتونو راپدې خو له پاکستان څخه د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او شړلو په لړ کې 6540 نور افغان کډوال له دغه هېواد ایستل شوي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې په لویه کچه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لپاره لنډمهاله ترانزیټي کمپونه جوړ شوي دي. په پاکستان کې له 4 میلیونو ډېر افغان کډوال میشت دي چې شاوخوا 1 میلیون او 700,000 د اوسېدو اسناد نه لري. او له هېواد څخه بهر دا چې د پاکستان پوځ وایي په خیبر پښتونخوا کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د یو لوړ پوړي افسر په ګډون 4 عسکر او 3 تنه وسلوال وژل شوي دي. تر بیا ښه وخت